وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رزينا قسمة الجبار فينا رزينا قسمة الجبار فينا لنا العلم وللجهال مال. زما د دین اسلام محترم و معزز علماء کرام طلباء عظام مشران و کشران و عوام الناس رونو د الله رب العالمین شکر دی زمونږ او ستاسو موږ د خپل رب العالمین شکر ادا کوو په داسې حال کې چې الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې یو عظیم نعمت او احسان کړی، خاص کر د دې علاقې والاو باندې چې په داسې د فتنو دور کې چې هر سړی فتنو ته متوجه دی، په داسې دور کې چې زمونږ نوجوانان د فتنو ښکار دي، په داسې دور کې چې فتنې دومره ډېرې شوي دي چې د هر کور دروازې ټکولې، په داسې دور کې چې کورونه خو لا لرې خبره د هر سړي بدن ته فتنې داخلي شوي. الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې د دې علاقې والاو باندې یو عظیم احسان په دې شکل کې کړی دی چې په داسې دور کې داسې یو عظیم مرکز یې ورکړی، د دې دپاره چې د دوی تربیت په دې کې وشي، د دوی د بچو تربیت په دې کې وشي، بچی علم حاصل کی د فتنو نه یو طرف ته شي، په قرآن او حدیث باندې ځان پوي کی په سهولت سره په راحت سره بغیر د مشکلاتو او بغیر د تکالیفو داسې یو عظیم مرکز الله رب العالمین موږ ته راکړی. قسم په الله دا د شکرونو ادا کولو لایق دی چې موږ شکرونه ادا کړو. که د تاریخ اوراق م وګتل او د تاریخ مطالعه م وکړه چې زما او ستا مشرانو د دین دپاره کمې سختې کم تکالیف کم مشکلات تیر کړي، والله چې زمونږ ذهن به دا تسلیم کی چې گویا دا خلق الله رب العالمین خالص د دې علم د حاصلولو دپاره پیدا کړي. بېشماره تکالیف بېشماره مشکلات قسمه تکالیف، یو خو د مال غربت هغه به په تکالیفو کې موږ نه حسابو، خو دا لوږه او سخته قسمه نور تکالیف چې دې ته سړی حیران شي چې یاره دا هم زمونږ غونته کې انسانانو، دا هم زمونږ غونته کې خلکو، دوی سره د دې دین څومره قدر و څومره عزت و، دوی سره د دې دین او د علم حاصلولو څومره شوق و، والله چې د سړي عقل ورته حیران شي. کله چې سړی په دې باب کې مطالعه کوي د تاریخ اوراق ګوري نو والله سړی ډېر تعجب ته لاړ شي. دا خپل علمونه دا خپل مدرسې په دې کې سهولیات او په دغه وخت کې چې هر قسمه سهولت په مدرسه کې موجود او موږ بیا هم علم نه حاصلو، او یا چې څوک علم حاصلوي د تاریخ دغه اوراق ګوري والله سړی وایي چې ځان ته طالب علم هم نه ویم زه. دا موږ په کوم سهولیاتو کې پراته یو بیا هم د دین قدر نشته، بیا هم د علماو قدر او عزت نشته، بیا هم خپل بچی مدرسې ته نه راولو. که د سلفو تاریخ هم وګتل مدرسې خو لرې تصور، څومره مزلونه څومره سختې څومره تکالیف یې د علم د حصول دپاره برداشت کوو، والله چې سړی ورته په تعجب کې شي. مشهور صحابي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي، دا وی لما مات رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ما قلت للانصاری، یو انصاری ملګری مې ورته وویلې چې ای ملګریا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت شو، من ډیر لږ وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیر کړه، دومره احادیث من نه دي یاد کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه،
ای زما ملګري ستا څه خیال دی چې مشران صحابه موجود دي راځه چې دوی پسې وګرځو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث ترې راټول دوی خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زندگی تیره کړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وخت تیر کړی په محاذونو کې ورسره شریک شوي عام مجالس یې ورسره شوي دوی ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت یاد دي راځه وبګرځو د دې مشرانو صحابهو نه به سنت راټول کو دا احادیث به یاد کو نو هغه انصاري ورته وویل وایي ته یو کشر هلکې چې په دې امت کې مشران صحابه موجود دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غونته کې شخصیت لا ژوندی دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غونته کې شخصیت لا ژوندی دی د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ غونته کې شخصیت لا ژوندی دی او د علی رضی الله تعالی عنہ غونته کې شخصیت لا ژوندی دی تاله به څوک راځي دا په کومو خیالاتو او په کومو سوچونو کې لګیای عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما دې ملګري ما سره موافقت ونه کړه چې زه خو دې ته نه یم تیار چې تا سره ګرځم او په دغه صحابه وګرځو احادیث دې راټولو د دې دپاره چې امت ته به موږ احادیث ورسو دا چې غړ صحابه موجود دي چې د ما او تا نه تپوس کوي د دوی نه ولې نه کوي وایي دغه ملګري ما سره په دې کې موافقت ونه کړه وایي ما خپل همت ونه بیلل په دې کې موږ ته دا سبق پروت دی که د خیر په کار کې دې څوک موافقت نه کوي نه دې کوي خو ته د خیر کار مه پرېږده د چا د موافقت د وجې دا وایي زه خو چونکې د علم تږی وم ما خو اراده کړې وه چې زه به په خپله سینه کې د محمد رسول الله احادیث اچوم د الله رب العالمین د دې کلام علم به زده کوم د قرآن کریم عالم به جوړېږم د دې نه بغیر زما زندگی ګرانه ده نشم تېرولی وایي زه شروع شوم په صحابه کرامو ګرځېدلم یو صحابي ته به ورغلم چې کوم احادیث به هغه ته یاد و هغه به مې ترې زده کړه داسې طریقه به مې کوله چې ما به د کوم صحابي په باره کې خبر واورېده چې یاره ده ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیث یاد دي زه به د کور نه روان شوم لا بړم یو تکیه به راسره وه او د هغه د کور مخې ته به کېناستم څه به م لاستلم خوب به رالی اوده به شوم هواګانې به چلېدلې د دې هواګانو د وجې نه به ګرد او غبار الوتل هوا به دا ګرد او غبار راوړل په ما به را پرېوتل زه به د هغه صحابي کور مخې ته ناست وم چې هغه صحابي به راووتل ما ته به یې وویل یا ابن عم رسول الله ای د رسول الله د تره زویه تا ولې ما ته څوک نه رالېږل زه به راغلی وی تا دومره تکلیف کړی دی چې ته زما خواله راغلی د علم سره دومره مینه چې دا معزز شخصیت صحابه رسول په دې کې عیب نه محسوسول چې زه په ځمکه پروت یم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو ته راشه زموږ د دې دور نوجوانانو ته په داسې مساجدو کې چې قالینې غوړېدلي خو دوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو زده کړې ته نه دي تیار عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي زه به پروت وم هوا به په ما دوړې راړتولې خو د دې دپاره چې زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث زده کړم جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي وایي بلغني عن رجل من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما ته پته ولګېدله د یو صحابي په باره کې چې دته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث یاد دی صرف یو حدیث ما هغه حدیث د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دی اورېدلی او دغه صحابي ته دغه حدیث معلوم دی دا وایي فابتعت بعیرا ډېر غریب وم ډېر غربت صحابه کرامو د مال په لحاظ سره یقینا چې ډېر غریبانانو تاریخ د هغوی غربت ذکر کړی چې کله سړی د هغوی د غربت واقعات لولي والله چې په جړاو شي چې دا څومره عظیم خلک د مال قلت خو دې کې هم ډېرې فایدې دي غریبانانو ته دا هم یو خوشخبري ده زمونږ د دین مشران هم غریبانانو
هغه الله چې ترې راضي شوی و هغه خلک هم غریبانانو. بعضې خلک د غریبۍ نه ناامیده شي، د الله رب العالمین نه شکوې شروع کړي چې یا الله بس صرف زه دې لیدلم دا غربت زما په قسمت او مقدر کې دی. داسې خلک به م ویني چې د غربت نه ناامیده او داسې شکوې کوي. یا زما محترمو د غربت ځان له فایدې دي. علماو مستقل را جمع کړي دي. په دې خوشحاله شئ چې الله چاته دې نه محتاج کړی غریب خیر دی. الله روغ صحت دې راکړی غریب خیر دی. دا خو د دنیا مشقت دي، دا به برداشت کړم. الله د آخرت هغه سخته ورځ باندې مې ونه شرمې، هغه تکالیفو کې مې راګیر نه کړي. دا خو عرضي دنیا ده، د یو څه وخته پورې به دا برداشت کړم. وجود کې د برداشت ماده الله کې خوستي. خبره مې کوله چې دا صحابي ډېر غریب و، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ. دا وایي فابتعت بعیرا، غریب خو ډېر وم، د غربت باوجود مې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث نه دی زده کړی، یو حدیث راته نه دی یاد. د دغه یو حدیث دپاره مې فابتعت بعیرا یو اوښ واخیست او په هغه اوښ باندې مې د خپل خوراک ساز او سامان بار کړه. روان شوم د هغه صحابي خواته، مزل مې کوو. سرت الیه شهرا، یو میاشت مې مزل وکړه د ډېرو احادیثو دپاره، نه صرف یو حدیث مې نه دی اورېدلی. دومره بې سکونه و چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث نه دی اورېدلی چې دا حدیث هم واورم او دې امت ته ورسوم، دا امت د دې حدیث نه غافل او ناخبره پاتې نشي. دومره احساس ورسره زما وسته. دا وایي یو میاشت مې مزل کوو حتی اتیت الشام، شام ته راورسېدم. د هغه صحابي کور مخې ته ولاړ یم. فارسلت الیه، یو کس مې ورته ولیږل. ما ورته وویلې چې دغه صحابي ته اواز که چې جابر رضی الله تعالی عنه لأن جابرا علی الباب، د کور دروازې مخې ته ولاړ دی، ستا خواته راغلی، تاسو میلاویږي راوځه لږ. دا وایي هغه سړی چې لاړی جابر، هغه صحابي نه یې تپوس وکړو. هغه ورته ویل کوم جابر؟ تپوس دې وکړه چې اجابر بن عبدالله، چې جابر بن عبدالله دی. هغه کس رالی او ده ته وایي چې ته کوم جابر یې؟ اجابر بن عبدالله، جابر بن عبدالله. دا ورته وایي او جابر بن عبدالله یم، د لرې نه راغلی یم، یو میاشت مزل مې کړی دی. هغه صحابي ورته راووتل، عبدالله ابن انیس الانصاري رضی الله تعالی عنه. دا وایي ما ته یې غاړه راکړه او ما ورته وویل چې ای صحابي هېڅ غرض مې نشته، ستا خواته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث د زده کړې دپاره راغلی یم. یو میاشت مې مزل کړی دی د دې دپاره چې د رسول الله یو حدیث د تا نه زده کړم، د دې دپاره چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث زه دې امت ته ورسوم. د یو حدیث دپاره یو میاشت مزل. یا زما محترمو د یو حدیث دپاره موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زراو په لکاو احادیثو دپاره د خپل کور جومات خواته نه راځو، د عالم درس ته نه کینو، د جمعې خطبه کې وختي نه راځو. دا زموږ او ستاسو د دین سره مینه ده. دغه صحابي د یو میاشت مزل صرف اور صرف د یو حدیث دپاره کړی. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي. دا په هغه صحابهو کې و چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر احادیث په صحابهو کې د ټولو نه زیات احادیث کثیر الروایات د دغه صحابي نه نقل دي، موږ ترې را نقل کړي دي. دا وایي زه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې صوفه کې ناستم، نو کله ناکله به داسې حالت وشو په دغه صوفه کې ټول غریبانان صحابه به کېناستل په دغه مدرسه کې، او دا مدارس اکثریت غریبانان وي. دا د صحابهو د دور نه راواخله تر اوسه پورې دا قصه را روانه د مدارس غریبانان وي. او چې په دې غربت کې چا علم حاصل کړی، دنیا د هغه د علم نه سیراب شوې ده، دنیا د هغه د علم تماشه کړې
ده دنیا ته د هغه د علم خیر رسېدلی دی. علما طلبا دا همیشه غریبانان وي. نو دا وایي زه به په صوفه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه مدرسه کې ناستم، کله ناکله به روټۍ نه وه، لوږه به دې حد ته ورسېدله وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض راپابسېدم، وږی به مو وه، لوږه به مې دې حد ته ورسېده چې د برداشت نه به بهر شوه، په ناسته به کار نه کېدل، پابسېدلم چې لوږه به مې کمه شي، بیا به څملاستلم په دې ځمکه باندې او دا خېټه به مې د دې ځمکې سره ولګوله، زور به مې کوو زور به مې کوو. ما ویلې کېدی شي چې د دې د وجې نه ستا دا لوږه ختمه شي. ساعت به راباندې نه تېرېده. وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض، دا ځمکه به مې د دې خېټې سره جنګوله، زور به مې کوو چې دا خېټه مې لږه دننه شي، دا لوږه به ختمه شي. کله ناکله به په دې هم ساعت نه تېرېده، خبره به د برداشت نه بهر شو. آخر انسان یم، قسمه قسمه طریقې به وکړم، خو لوږه ده که نه، وجود دی ما نه خو خامخا خوراک غواړي، خبره به د دې نه برداشت نه بهر شوه. وإن كنت لأشد الحجر على بطني، کاڼي به مې راواخیستل او په خېټه به مې تړل. دا یورپ ته نه وتلې، مزدورۍ ته نه وتلې، کاروبار ته نه وتلې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو د زده کړې دپاره تللی و. طالب دی طالب علمۍ له تللی و چې علم حاصل کړم. څنګه چې موږ دې مدرسې ته راغلي، دا هم دقه شانتې طالب دی مدرسې ته تللی دی، خو دومره سختې برداشت کوي چې کله راپاسي خېټه په ځمکه لګوي زور کوي، کله دومره لوږه شي چې په خېټه کاڼي تړي. دا وایي یو ورځ یې د لوږې قصه د دې نه هم بهر شوه. وایي راووتلم، په یو لاره کېناستلم، په داسې لاره چې خلک به په هغه لاره تېرېدل را تېرېدل. وایي په دغه نیت راووتلم چې یاره وږی شوی خو ډېر یم، سوال نه کوم، په دغه لاره تېرېږم، که کوم صحابي تېرېږي او ما وګوري زما د حالت نه خبر شي، نو کېدی شي چې څه کور ته مې ځان سره بوځي، روټۍ را باندې وخوري، چونکې زه خو مسافر یم، زه خو د لرې نه راغلی یم، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحبت مې د علم دپاره حاصل کړی. وایي زه کېناستلم چې ګورم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لاره را روان دی. وایي ورپاسېدلم، ما ورته وویلې چې د دې آیات په باره کې راته خبر راکړه. وایي مقصد مې تپوس نه و د مسلې، مقصد مې دا و چې دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زما حالت او زما د کیفیت نه خبر شي، چې زه تپوس نه کوم بلکې وږی یم، غواړم چې خوراک را باندې وکړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راته مسله بیان که خبر نشو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را روان دی، هغه نه مې همداسې تپوس وکړو، چونکې هغه هم زما په کیفیت خبر نشو او هغه هم را باندې پوی نشو لاړې، چې ګورم هغه نبي چې په دې امت باندې د ټولو انسانانو نه د ټولو نه زیات مشفق انسان زما او ستا خوږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی. ورپاسېدلم، ما ورته وویلې چې د الله رسوله چې خبره مې کوله، وایي فرعاني ما بي، وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کیفیت ولیدل چې زه په کوم کیفیت کې پروت وم. فتبسم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو. وایي ما ته یې ویلې چې ابا حر ابو هریره، وایي ما ورته وویلې لبیک یا رسول الله، ای د الله رسوله حاضر یم، حکم کوه، زه ستا تابعدار یم، حکم کوئ تاسو. وایي ما ته یې ویلې چې ما پسې راځه. وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ما نه مخکې روان دی، زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې روان یم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپل کور ته ننوت. د زنانو نه یې تپوس وکړه څه شته، د خوراک څه شته، چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله داسې ژوند تېر کړی. که د هغه د غربت واقعات درته وویم، که نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کومه لوږه راغلي، که هغه درته بیان کړم، والله دا زندګي به درله خوند نه درکوي.
چې هغه نبی چې د الله رب العالمین په نسبت باندې ټولو انبیاو کې د ټولو نه غوره انسان، په بشریاتو کې د ټولو نه غوره انسان، هغه شخصیت چې الله رب العالمین به جنت ته د ټولو نه اول داخلي د هغه زندگی کې درته ووایم. یو حدیث کې راځي یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بار راوتی دی، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بار راوتی دی چې ګورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم راووته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکتل چې ابوبکر او ای عمره زه خو لوږې رااخیستې ما اخرجکما تاسو څه وجې نه راوتي یې ولې راوتي یې بار ولې ولاړ یې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې د خوراک او څښاک څه نه و، لوږې رااخیستې وایي لوږې تنګ کړی یم ځکه راووتم. خبره مې دا کوله چې زمونږ او ستاسو د نبي د غربت حالت که درته ووایم. کور ته لاړې دغه صحابي ورسره و ابو هریره رضی الله تعالی عنه. دا وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور کې تپوس وکړو چې کور کې څه شته د خوراک څښاک؟ وی بیبیانو ورته وویلې چې یو پلانکی ښځې یا یو پلانکي سړي تا ته هدیه تحفه رالیږلې او په تحفه کې درته یو پیالی پی رالیږلې، ای د الله رسوله دا کور کې شته؟ ابو هریره رضی الله تعالی عنه وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کور نه چې ننوتل ما هم ته اجازت وغوښتل زم در ننوځم. نو راته ویلې چې راننوځه. چې ورغلم ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل چې ابو هریره لاړ شه هغه ملګرو ته هم دې اواز وکړه چې کوم تا سره په صحبه کې ناست دي، ستا کلاس پیلو دي، په مدرسه کې تا سره یو ځای درسونه وایي، لاړ شه هغوی ته هم اواز وکړه هغوی هم راوله چې دا پوی په شریکه وسکو. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي چونکې دا حکم ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه چې لاړ شه هغه ملګرو ته اواز که، زما به څه جرأت وی چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی وی چې دا خو یو پیالی پی د زمانه کېږي د هغوی به څه وشي؟ ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي و که زه وږی وم او که تږی وم خو زه به ځم هغوی ته به اواز کوم. وی روان شوم هغوی ته مې اواز وکړ، خو دا خبره په ما لږه سخته تېرېده. په زړه کې مې دا یو شک و چې دا یو پیالی پی او زه دومره وږی دا خو زمانه کېږي د هغوی به څه وشي؟ خو چونکې د الله رسول ویلي و روان وم لاړم هغوی ته مې اواز وکړو راغلو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته داخل شو. وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته پیلی راکړه او راته ویلي چې په دغه صحابه وی تقسیم که. وایي ما به یو صحابي ته پیالی ورکه، دغه صحابي به د دغه پیالی نه پی وسکل تر دې پورې چې دا به په موړ شو، پیالی به مې راواخیستله بل صحابي ته به مې ورکړه هغه به پی وسکل تر دې پورې چې موړ به شو. دغه طریقه مې کوله چې ټول صحابه کرام ماړه شو، پیاله یې مغه شانتې ډکه ده. وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وویل ابا حر ابو هریره فبقیت انا وانت ما او تا پاتې شو، ټول خلاص شو ما او تا پاتې شو. ابو هریره لا پی وسکه، وایي ما پیاله یې په سر راواړوله پی مې څکل تر دې چې ما وویلې بس دی د الله رسوله. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وویل ابا حر ابو هریره پیسکا، بیا مې شروع کړو بیا مې بس کړ، بیا یې راته وویلې پیالی پیسکا، وی بیا مې وسکل. وی چې بیا یې راته وویلې چې وسکه، وی ما ورته ویلې چې ای د الله رسوله بس نور گنجایش نشته، موړ شو. چرګان او میان نه وو، څه غټې اعلی روټیګانې نه وې، د یو پیالی پی او دومره لوږه. خو دا لوږه د څه دپاره د برداشت کولی زما محترمو، خاص کر طلباو ته ویم په دې ټکي سوچ وکړئ، دا لوږه او دا لوږه به د څه دپاره برداشت کوله چې کله به یې کاڼي خېټه پورې تړل، کله به یې دا خېټه په دې ځمکه لګوله، کله به یو طرف ته شو کله به بل طرف ته شو، او دا سات تېری کول چې دا لږ سات مې تېر شي دا لوږه د راماني، دا به د څه دپاره کوله؟ د علم د حاصلولو دپاره. داسې سختې زما استاد د دین مشرانو د دې علم په زده کړه کې تېرې کړي. نن که کم خلک وایي چې زما بچی عالم شي، زما بچی قاري شي، زما بچی استاد شي، عالم فقيه محدث شي، دنیا ته د هغه د علم نه خیر ورسي،
هغه مور او پلار ته زه ویل غواړم چې خپل بچي ته د سلفو دا واقعات مخې ته کېږده چې زما بچیه علم ته دې وقف کوم، هر قسمه سخته به په ځان تېرې، هر قسمه مشکل او مشکلات به برداشت کې، ځکه زما استاد د دین مشرانو د علم په زده کړه کې چې کومې سختې برداشت کړي تاریخ هغه لیکلي. محمد بن سیرین رحمه الله فرمایي دا د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ شاګردو، دا وی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ به کله ناکله د عایشې رضی الله تعالی عنها د حجرې سره خوا کې را پرېوتله او بېهوشه به شو. نو خلک به چې تېرېدل دا به بېهوشۍ په حالت کې پروت و، نو خلکو به چې کتل چې دا ابو هریره پروت دی په داسې حالت کې چې بېهوشه دی، نو خلک به د ده په سټ باندې اوړېدل راوړېدل، خلکو به دا ګمان کوو ویرا انی مجنون، وی خلک به داسې ګمان به ما کول چې دا دی وری پروت دی په دې لاره کې څوک سملي، وی وما بی من مجنون، لیونی نه ومه پاگل نه ومه، خو بېهوشه به شوم، وجود به مې څه وخته پورې لوږه برداشت کړه، څه وخته پورې به ما سخته تېره کړه، خو حالت به دې ته ورسېدل چې غیر اختیاري به راباندې بېهوشي راغله را پرې به وتم. دا به د علم دپاره کوو. ډېر واقعات دي زما محترم، کومه واقعه به زه بیانوم که د سلفو واقعات ای زما محترمو د بقي بن مخلد رحمه الله ناشنا واقعات چې ټول ژوند یې د علم دپاره وقف کړی، مختصرا اشارتن ذکر کوم واقعه ډېر دي. بقي بن مخلد د علم دپاره ډېر سفرونه کړي چې علماو په تاریخ د هغې په کتابونو کې د هغه د سفر واقعات لیکي. 3 سفرونه د هغه ډېر ناشنا و. پیلنی سفر یې د علم دپاره د 20 کالو سفر کړی دی، د کور نه ووتل 20 کال یې د علم دپاره مسافري وکړه. دویم سفر یې د 14 کالو کړی دی او دریم سفر یې د 10 کالو. مشهور محدث دی ابو سعد السمعانی رحمه الله، د هغه په باره کې راځي دا وی ما د علم دپاره 100 ښارونه ګټلي دي، 100 ښارونو ته تللی یم د دې دپاره چې علم حاصل کم، 100 مدرسې مې لټولي دي د دې دپاره چې علم حاصل کم. او د ده په استادانو کې راځي علماو د سیرت د کتابونو د هغوی په خپلو کتابونو کې لیکلي چې د ده استادان 1000 استادان 1000. موږ یو استاد ته صحیح کې نه ناستو چې استاد د تا نه څه زده کړو، نو دم د علم دپاره ناشنا سفرونه کړي. علما لیکي چې پیلنی ځل یې سفر کوو 10 کاله مسافر، دویمه پیری چې سفر کوو نو 6 کاله مسافر، او دریمه پیری چې سفر کوو نو 4 کاله مسافر، او دا د هغه وخت سفر وي چې پیدل به مزلونه وو، په 1000 کیلومیټرو سفر به وي، لرې لرې به تلل. لکه بقي بن مخلد رحمه الله دا د 19 نه روان شو بغداد ته چې په 1000 کیلو سفر میټر یې دا طی کړي، په خپلو خپو باندې پیدل به روان او دا د میاشتو میاشتو سفرونه به یې کوو د دې دپاره چې علم حاصل کړي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې محدث دی د علم غر دی، اے امام دی، الله رب العالمین د هغه د علم نه امت سیراب کړو، 10 لکه احادیث چې ورته یادو. دا هغه امام احمد ابن حنبل رحمه الله په باره کې درته ویم چې په ائمه 4 کې کوم امام احمد ابن حنبل یادېږي هغه درته ویم. دومره لوی امام دی. دا د بغداد نه روان شو. یحیی ابن معین رحمه الله چې دا هم ډېر ناشنا محدث دی، دا هم ورسره ملګری شو. هغه یمن ثناء الیمن ته د عبدالرزاق صنعاني رحمه الله خواته تلل. د هغې تفصیلي واقعه ما بیان کړې په دې نټ باندې میلاویږي چې څومره تکالیف دوی په دې لاره کې برداشت کړي، څومره مشکلات د دې علم دپاره برداشت کړي. د خطیب بغدادي رحمه الله په باره کې راځي دا وی ما والله ما تركت منبرا من منابر الاسلام الا وقد قعدت تحته. ما چې د اسلام په منبرونو کې د کوم منبر په باره کې خبر اورېدلی دی چې یاره دې مدرسه کې دې علاقه کې یو عالم دی محدث دی،
درس حدیث بیانوي وایي ما ځان ور رسولی دی او د خپلې ګوتنې مې ماتې کړي دي ورته ناست یم چې حاضر یم ما ته حدیث وایه بېشماره واقعات یې زما محترمو خپله خبره راټولوم که چېرته په خپلو بچو علم زده کول غواړئ او ای ماشومانو ای طلباو که علم زده کول غواړئ دا سختي دا تکالیف په برداشت کړي دا خو د صحابو د دور تکالیف وو زما او ستا په دې دور کې هېڅ تکلیف نشته په هره علاقه کې داسې ښایسته مدرسې دي په هره علاقه کې داسې ښایسته مرکزونه دي دا زما او ستا د بچو د تربیت دپاره دي دا د نمایش دپاره نه دي لہذا دا خپل بچي د دې علم دپاره وقف کوي هغه جدا موضوع ده چې کله بچو علم زده کړه الله ته علما جوړ کړو نو څومره عزت الله رب العالمین د دې علم په وجه دوی ته ورکوي ناشنا واقعات د هغې دي د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ هم په حقیقي معنو کې د دین زده کوونکي طالب علمان د دین یادونکي جوړ کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم